سلامونه مې ومنئ دوستانو، هیله ده چې وړیا سعید یم. د نوې ویډیو سره غواړم چې تاسو ته نن د بوک کیپر د مالي سیستم د اکاونټس برخه جوړه کړو چې څنګه کولی شو یو چاته اکاونټ جوړ کړو. اکاونټونه پر څو ډوله دي دا به ټول دلته نن وایو. راځو که په ډیشبورډ باندې ودرېږو، ډیشبورډ راته خلاصوي، موږ کنټرول کیو وهو، ډیشبورډ اګزیټ کوو او راکښته کیږو په کیبورډ باندې او یا هم په ماوس باندې چې په هر شي باندې تاسو ته وسایي. خو زه په کیبورډ باندې کار کوم. د اکاونټس بخش دی. په اکاونټس کې موږ درې اپشنونه لرو: کسټمرز، سپلایرز، آل اکاونټس. اول کسټمرز هغه کسان، کسټمرز معنا مشتریان، په پښتو کې موږ مشتریان ورته وایو. هغه کسان چې زما پیسې ور باندې او زه شیان پر خرڅوم دې ته کسټمرز وایي. سپلایرز هغه کسان چې زه شیان ځینې رانیسم او پر ما یې پیسې باندې. آل اکاونټس د ټولو اکاونټو مجموعه ده، درته ښکاره کوي. سپلایرزو، کسټمرزو او د بینک اکاونټونه، د کیش اکاونټونه ټول د لیب یو درته ښکاره کوي په یوه صفحه کې. موږ راځو غواړو اوس چې څنګه یو کسټمر ته اکاونټ جوړولی شو. انټر باندې وهو، دا راخلاصېږي موږ ته. دلته تاسو وینئ په دې بخش کې دلته هم درې اپشنه ورکړي دي. یو د الټ ای شارټکټ دی چې نیو اکاونټ، موږ یو چاته نوی اکاونټ جوړوو. او دوهم چې دی الټ سی نوی کسټمر. د الټ په کیبورډ کې د الټ او د سی بټن چې پر یو ځای ونیسئ د نوي کسټمر لپاره اکاونټ خلاصېږي. موږ یا دا بټن وهو خپله دا بټن وهو او یا د الټ سی بټنان په کیبورډ کې وهو. زه به دا بټن ووهم، دی ماته د اکاونټ د کسټمر لپاره د اکاونټ صفحه خلاصوي چې دلته ته کولی شئ یو کسټمر یو مشتري ته اکاونټ ور جوړ کړئ. زموږ نوی مشتری دی، مثال راغلی دی، شیان غواړي، اوس دی اکاونټ موږ سره نه لري، موږ دته اکاونټ جوړوو. مثال د خبرې د نوم جمیل احمد دی. یوه خبره مو یاد وي، دلته چې لیکنه کوئ ټوله په کیپس لاک یعنی ای بی سی به غټه وي، نو بیا ښه کار کوي. جمیل احمد ځکه په سرچ کې بیا ډېره وسایي ده. راځو نور شیان یې پرېږدو. اوپنینګ بیلنس دا څه کار کوي؟ اوپنینګ بیلنس د دې لپاره دی چې په دې سړي ستا زړې پیسې باندې که نه دي باندې. که دې پر باندې دي دلته ولیکه چې هر څو دې پر باندې دي، که دې نه دي پر باندې دا ځای دغسې پرېږدوه، زیرو. کانټري افغانستان دی، ادرس یې ورکوي که نه ورکوي. مثال د خبرې ادرس یې دی کندهار یا افغانستان، دلته ورسره ورکوي یا نه ورکوي، هغه ستاسې خپل کار دی، خپله خوښه مو ده. نورې خانې دغسې پرېږدو. یو شی هم نه ورچوو. یو فون نمبر دی، ټلیفون نمبر دلته ورچوو. مثال د خبرې دا د ټلیفون نمبر دی، ځکه چې هلته دی موږ ته بیا اوس دا خانه نور دا برخه مکمله شوه. د یو کسټمر لپاره مو اکاونټ خانه پورې کوي، ډک مو کوي. او یو شی دلته تاریخ غواړي، تاریخ ټوډې ورکړئ چې 22 د اتومات انتخاب کړی دی. اوس دلته دوه اپشنه دي، کنټرول کیو که ووهئ یا دا بټن ووهئ اګزیټ کېږي، دغه د کسټمر اکاونټ نه سیو کېږي. او که مو اف 12 بټن په کیبورډ کې ووهئ او یا مو دا بټن په ماوس باندې ووهئ، زه راځم اف 12 وهم، دی څه وایي؟ اف 12 اوپنینګ بیلنس شوډ بی نومیریک وایي. اوپنینګ بیلنس کې باید چې یو شی وي، مطلب صفر پکښې دی، اوپنینګ بیلنس یې صفر دی. اوس زه اف 12 وهم، اکاونټ کریټډ، د دې سړي لپاره نور اکاونټ جوړ شو. دا بندوو. ګوره زموږ سره د کسټمر په بخش کې دا زموږ د کسټمرانو لیست دی. جمیل احمد په نامه کسټمر اضافه شو او اکاونټ بیلنس چې دی، ګوره ای سی سی بیلنس معنا اکاونټ بیلنس حساب یې صفر دی. نو دا یو کسټمر جوړ شو. اوس راځو بل کسټمر جوړوو، پر دې باندې کلیک وکړو. مثال د خبرې د دې نوم حکیم اغا دی. راځو اوپنینګ بیلنس پر دې باندې د وخته څخه مثال د خبرې 12,000 روپۍ باندې دي. 12,000 روپۍ زموږ پر باندې دي. ادرس یې مثال د خبرې کندهار ورکوي یا هر شی چې ورکوي هغه ستاسې کار دی. ټلیفون نمبر یې مثال د خبرې دا دی. او بیا هم دا بټن ووهو یا اف 12 اکاونټ کریټډ، دا بند که. د حکیم آغا په نامه باندې زموږ سره یو اکاونټ اضافه شو او پر هغه باندې 12,000 کالدارې پاته دي. که تاسې ښه دا خو دا جوړ شو. کسټمران مو وپېژندل، هغه خلک چې مشتریان دي او موږ شیان پر خرڅوو. دا چې موږ شیان څنګه پر خرڅوو، بیل څنګه ورته جوړوو، هغه جلا موضوع ده. د سیل موضوع ده چې دا دلته نوشته ده. سیل او پرچیز جلا موضوع ده. پرچیز معنا رانیول د بل چا څخه، سیل معنا پر خرڅول. پرچیز د سپلایر څخه کېږي چې ځینې رانیسئ، سیل د کسټمر څخه کېږي. دا جلا موضوع ده. دا وروسته وایي. اوس یوازې دا وایي چې څنګه یو چاته اکاونټ جوړولی شو. کنټرول کیو، دا اکاونټونه خو مو جوړ کړل، اوس تاسې ولیدل چې څنګه اکاونټ جوړېږي. کنټرول کیو، د دې ځایه وځو. ښه، اوس راځو سپلایرز ته. سپلایرز بټن و، د ځانه څخه بیلټن سپلایر ای سپلایر بی جوړ کړي دي. موږ دا ډیلټوو ځکه چې دا موږ ته په کار نه دي. او دا بل سپلایر ډیلټوو ځکه دا ای بی موږ نه په کار، موږ غواړو په نامه باندې. سپلایر خو ما تاسو ته وویله چې هغه کسان چې تاسو شیان ځینې رانیسئ، هغه که تاسو خپل په ملک کې که بل ځای هغه ستاسې کار دی. دلته دوی ورته لیکلي الټ اس، که الټ اس ووهئ د سپلایر د نوي جوړېدو لپاره صفحه خلاصېږي. او که تاسو دغه بټن خپله ووهئ، زه د الټ